په ما سود دی جنت په تا سود دی په ځان نه لرې سودو یلکه مال جنت ته ټیلې راکې دا ویزې جوړیږي ته پکې دا منبر ورکا ته پکې محراب ورکا ته پکې درې مرلې ورکا تا وی دا کنال ورکړل خو لږ نور خوږ شپې نو چې مال جنت ته ټیلې راکې نو ته پکې څه نه کوې چې هلته یو ځای ویدو پکې یوازې څه کومه ما د دیکې راکې یوازې ورته محبوظې د نر دیا ستا د انره خوښه عربو کې به سړی سیکې وی عربو کې سړی ری جوماتونه جوړوي پنجاب کې سړی ری جوماتونه جوړوي وی په دې شوه کې سړی نشته جوماتونه جوړ کړي دا خبرې ټولې کورونه خو جوړولی شئ مکانونه خو جوړولی شئ که نه دا حدیثونه د الله د نبي نه منئ چې چا د چنچڼې د جالم رضی په جومات کې جوړ کو الله به وله په جنت کې بنګله جوړه کي که نه بن الله له بیتا فی الجنت الله بوله جنت کې کور جوړ کی نو دا ما ته وای دا جنت ته په ما سود د بس ما ته مخې مخې درای جنت کې چې ته ورته ورځه وایي زه پکې یوازې څه کومه سره خیال دی نو خبره داره چې دا یاد ساتئ ګورې چې کم خلک د دنیا نه تللی دی هېڅ پته نه لګي که تا باندې کم قرض دی کمې پیسې دي پردی نو نن چې ورکولی شي نو سبا ته یې مه پرېږده د دکاندارانو کاتې کلیر کا د ډاکټرانو کاتې کلیر کا د قصابانو کاتې کلیر کا اگر چې قصابانو په تله کې هم غټه ارامتوبونه کړي دي بهرحال الله به ورسره حساب کتاب کوي په دې باندې د شعیب علیه السلام قوم هم غرق شوی دی تباه شوی دی چې الله وی ومنیول فاخذتهم الصیحه او رجفه زلزله پرې راله تباه شو برباد شو نن مونږ هغه کارونه کوو په کم باندې چې قامونه تباه شوي دي خو مونږ سره غم نشته مونږ وایي فرعون تباه شوی و نمرود تباه شوی و قارون تباه شوی و ولې وایي ته څوک یې تر هغه نه لوی سړی ته به هم برابر شي چې ته هغوی په شان عمل کوې کردار دی د هغوی په شانتې دی نو خبره دا ده چې هېڅ پته نه لګي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلي چې نفس المؤمن نفس د مؤمن جان د مؤمن چرې معلقتون دا بن خطي دا به ګاڼی بدینه د ده په کرس کې چې د سره پردی حق او دی مړ شو نو د ده دا جان به هلته ګاڼی بانډه به بانډه معلقتون معنی بانډه به څوک به بانډی مؤمن به بانډی مؤمن یې ویلی دی روایت کې چې نفس المؤمن معلقتون نفس د مؤمن به بانډی په څه کې به بانډی یاره بدینه د ده په هغه کرس کې حتی تر دې پورې یقضا عنه چې هغه کرس دلته د هغه پسماندګان ورکي نو پسماندګان زما او ستا شهزادګان به یې ورکي ستاسو په خپلو پسماندګانو چې ته ښه سړی نه نو ستا پسماندګان به ښه سړي شي چې ته پردې حق نه ورکوې نو ستا پسماندګان زما پسماندګان مونږ خو ولیدلو جریبونه ترې پاتې شو اباړې ته پاتې شوې میرې ته پاتې شوې او قسم دی که نن پسماندګانو اکې خلکو پسې 10 مرلې 15 مرلې م ورکړي چې د الله د رضا دپاره دا یو بېوسه کونډه ده یو بېوسه غریب دی یتیم دی او هېڅوکې نشته بېڅوکه دی راشه ټول عمرې 40 کاله دی کاکا پردي کانډار کې تېر کړو راشه زما ته د خپل پلار نه 200 جریبه ځمکه پاتې شوې ده راځه دا 5 مرلې پکې دله ورکوم چې د پردو کنډرونو نه خلاص شي ما خو داسې څوک ونه لیدلو که تاسو لیدلي نو بیا زما علم کې اضافه وکړئ